دا غټ کمال دی چې سړی دینداری کامیابي وګڼي او په خپل دین داسې خفه کېږي لکه خلک چې په سرو زرو خفه کېږي. سره زر جدي خلک په صندوق کې دننه ساتي، ماشومانو ته هم نه ښیي او د غلو نه یېرېږي چې څوک رانه سره وینیسي. امام بیهقي مشهور عالم دین تیر شوی دی، هغه یو مضمون راوړی دی چې د مسلمان صفت به دای چې په خپل دین باره کې به ډېر سخت وي، چې د دین او د دنیا تاوانونه راشي، د دنیا تاوان ته تکړی خو وایي چې زما دین چېرته خراب نشي. زمونږ د طالبۍ د زمانې یو کتاب و نفحة العرب، هغې کې یوه قصه وه. د یو مشر د بزرګ نه چا تپوس وکړو چې مرګ خو هر څوک تېرېږي خو موږ ته ډېر یېرېږو او صحابه ته دومره نه یېرېدل، تا ولې دا څه چل دی؟ یو شانته مرګونه دې په هغه هم راتلل او په موږ. هغو ته ډېرې ښایسته خبرې وکړې، خدای ویل چې زموږ ګناهونه ډېر دي، او بله دا ده چې موږ خپله دنیا ډېره سنباله ساتلې ده او دین زموږ سوری سوری دی او د دین نه کټایانې کوو او خپلې دنیا ته ټوټې ګنډو چې دنیا هم خرابه نه شي. خیر ده که زموږ دین نه ټوکړې لرې شي، هغه سوری سوری شي خو چې دنیا هم خرابه نه شي. او چې سړی خپله دنیا داسې سنباله وساتي هغه په خپله مستقبل کېږي. ته نه ګورې چې سړي سره اسلحه په هر پاټه کېږي چې سرکاري تفتیشات شروع دي، ممنوع اسلحه را سره ده. نو زما ملګرو کامیابي دا ده چې کله کله داسې ازمایشي چې یا به دنیا قضا کې او یا به دین قضا کې. د مؤمن باره کې راځي چې مؤمنانو صفت دا ده چې الله تعالی د ازمایشونه نه راولي ځکه زمونږ کمزوري یو، خو کامیابي دا ده چې خیر د دنیا سیم فانی دنیا ده او موږ ته قرآن او سنت کې دا امر دی چې فانی دنیا مه غوره کوئ، هغه آخرت غوره کوئ چې هغه نه ختمېږي. ځکه که دنیا ډېره ښه شي خو بیا هم دا یو نقصان پکې دی چې فانی ده. د دنیا خوندونه دې خبرې ختمې کړي دي چې فنا، لکه دنیا کې کله ښایسته ګاډی وي، مزېداره ځواني وي، د سړي ډولي بچي وي، د کور یو مزېدار ماحول وي، خو چې سړي په زړه کې دا ترک وشي چې موږ او دا به بېلېږو، مرګ چې دی جا مشکلات به راځي، نو بیا سړي ته تمامه دنیا ذلیله ښکاره شي.